बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ډیرو درنو بهیروالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دوستانو د ملنګ جان په باره کې کتابونه باید ولیکل شي. محققین، لیکوالان، شاعران باید لوی لوی کتابونه ولیکي. دا ډېر یو عظیم شاعر تیر شوی دی. موږ به دا یو څو کرښې ولولو، اگر چې حضرمجید صاحب هم داسې ډېر ښایسته معلومات ورکړل. زما ځواني ډول کوي د پښتونواله سره، زه په پښتو او پښتونواله باندې سر ورکوم. د ملي شاعر ملنګ جان بابا د 88 تلین په یاد. زموږ په نړۍ کې هر هیواد خپل نامتو او ویاړلي شخصیتونه لري. د نړۍ د هیوادونو شخصیتونه خپلې بیلې بیلې کارنامې، ځانګړنې او تاریخونه لري. مونږ که د هیوادونو د نوموتو او سترو سترو شخصیتونو په هکله خبرې وکړو، شاید ډېر وخت ته اړتیا وي. یوازې د نومونو په اخیستلو سره به کتابونه پرې ډک شي. دا شخصیتونه د خپل علم، هنر او کارنامو له برکته له پیړیو راهیسې په تاریخ کې ژوندي دي. چا ماشین اختراع کړی، څوک یو ښه طبیب و، ځینو په مذهبي چارو کې نوم ګټلی، څوک د جګړې د ډګر اتلان دي، څوک د تصوف او عرفان پیژندل شوي څیرې دي، او چا د شعر او ادب توغ رپاند ساتلی دی. مونږ په خپل ګران هیواد کې لکه د نورو په شان ستر اتلان لرو. نومیالي زړور فاتحین لکه سلطان محمود غزنوي، ستر احمد شاه بابا، میرویس نیکه، غازی امان الله خان او نور ډیر شخصیتونه تاریخ تر موږ را رسولی دي. همداسې موږ د ټولنې په هر ډګر کې ستر شخصیتونه، دینی علما، طبیبان، د خپل پیر د نوي تمدن د چارو مخترعین، د هنر او ادب اتلان مو هم د تاریخ په ځلاندو پاڼو کې لکه د لمر په څیر روښانه دي. که موږ یوازې د پښتنو د فرهنګ د سرلارو او مشرانو یادونه کوو، نو ستر خوشحال خان بابا، د ستر خوشحال خان بابا نه رانیولي تر پیر روخان، کاظم خان شیدا، حضرت رحمان بابا علیه رحمه، عبدالحمید محمد او په سلهاو نور نمونه شته چې د علم او هنر او ادب ډګر یې تود ساتلی، او لکه د ځلانده ستورو په څیرې پلوشې د هنر له اسمانه تر موږه را رسېدلي دي. د دې لپاره چې له موضوع نه لرې لاړ نه شو، دا بحث به په همدې ځای پرېږدو. نن موږ دلته د هیواد د یو ستر ملي او ولسي شاعر ارواښاد ملنګ جان بابا 88 تلین په یاد د هغه په ژوند او هنر یو څو کرښې لولو. د علم او ادب زانګو د ننګرهار همیشه بهار ولایت د بیسودو د معرف پروره ولسوالۍ د چامیار په کلي کې د ملک عبدالشکور په کورنۍ کې په 1992 لمریز کال کې یو ماشوم نړۍ کې سترګې وغړولې. د دغه ماشوم نوم محمد امین یا په بل روایت امین جان کېښودل شو. 3 کاله پس له بده مرغه امین جان د پلار له خوږې مینې او سیوري څخه محروم پاتې شو. یتیم ماشوم د ژوند هر ډول سختیو او کړاوونو ته په مېړانه غېږه ورکړه او هیڅکله یې د ناکامۍ او مایوسۍ احساس ونه کړ. امین جان په 15 کلنۍ کې د کامې ولسوالۍ ته د خوارۍ او مزدورۍ لپاره لاړه. داسې ویل کېږي چې نوموړی په دهقانۍ او د کبانو په نیولو سره خپل ژوند پر مخ بیوه. بیا وروسته له څه مودې بیرته د بیسودو ولسوالۍ ته راغی او د وطن د مور د حق د ادا کولو په پارې د مکلفیت 2 کلنه دوره لومړی د کونړ او بیا د ننګرهار د امنیې قومندانۍ کې په پوره اخلاص او صداقت سره سرته ورسوله.
امین جان په همدغه دوره کې د حماسي او وطني شعرونو او ترانو په ویلو پیل وکړ. شعرونه یې د اتحاد مشرقي په اخبارونو کې نشریدل. اتحاد مشرقي چې د اعلی حضرت غازی امان الله خان په دوره کې تاسیس شوې ورځپاڼه وه، د هېواد له مشهورو اخبارونو څخه شمیرل کیږي. نور نو امین جان نه بلکې خلکو د ملنګ جان په نامه سره پیژنده. د ملنګ جان له وطن او ولس سره د مینې اوازې د وخت له صدراعظم سردار داود خان تر غوږونو ورسېدې. هماغه و چې په 1914 لمریز کال سردار داود خان کابل ته وغوښته. سردار داود خان چې د پښتونستان د داعیې ډیر کلک ملاتړ او مبارز و، نو ملنګ جان ته چې لیک او لوست یې نه و زده ښوونکی وټاکه تر څو لیک او لوست زده کړي او په خپل اشعار په خپل لاس ولیکي. دغه راز د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د اکا سردار شاه محمود خان لخوا ورته په 1929 کال د مستمرۍ 600 افغانۍ معاش وټاکل شو. د هېواد دا ویاړلې او له شوره ډک بلبل د خپلو پرله پسې هڅو او مبارزو په لړ کې په 1932 لمریز کال کې کابل راډیو ته راغی او د پښتونستان د یو ساعته پروګرام لپاره به یې ښکلې وطني ترانې، غزلې او چاربیتې جوړولې. مونږ چې کله هم د پښتو او پښتونواله په هکله خبرې کوو، معنا دا ده چې مونږ د ملنګ جان بابا په باره کې خبرې کوو او لګیا یو. د ملنګ جان بابا د ژوندانه او هنر ټول رنګونه په پښتو او پښتونواله رنګین شوي دي. د شعر او شاعري ټوله برخه یې له وطنۍ مینې او احساس څخه مالامال ده. هغه مینه، عشق، لیلا او جانان ټول عواطف د پښتو او پښتونستان لپاره وقف شوي دي. هغه ته خپل ولس او بیا په ځانګړي ډول سره پښتونستان د یو محبوب او جانان په څیر ښکاره کېده. لکه چې یو ځای ویلي دي، چاغوک کې راته وویل چې جانان مه یادوه، چاغوک کې راته وویل چې جانان مه یادوه، د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان مه یادوه. ستر خوشحال خان په خپله زمانه کې پښتانه د تورې او غیرت کار ته بللي، نو ملنګ جان بابا هم په خپل وخت کې دا کار په ډېر ښه انداز سره ترسره کړی دی. ملنګ جان بابا د پښتو او پښتونستان د داعیې یو نومیالی مبارز و او په دغه ډګر کې د پښتون قام شمله هسکه ساتلې ده. ملنګ جان بابا خپل ولس ته داسې وایي، څوک چې پښتون وي پښتونستان خوښوي، څوک چې پښتون وي پښتونستان خوښوي، چې پښتون نه وي پاکستان خوښوي. ملنګ جان بابا په خپل ولس پښتو او پښتونستان مینو. هغه د یو ستر ملي شاعر په حیثیت د خلکو او پرګنو په منځ کې خاص او ځانګړی ځای لري. شاید ځینې مخالفین د پښتونستان موضوع یوه زړه ښکارنده وګڼي، خو دا مبارز انسان بیا خپل احساسات داسې څرګندوي، تر څو چې زه ژوندی یم لاس به وانخلم له تانه، تر څو چې زه ژوندی یم لاس به وانخلم له تانه، زما پښتونستانه. ملنګ جان بابا د ولس د بیدارۍ او وطني احساس ډېرې ترانې او اشعار موږ ته په میراث پرېښي دي. زموږ د ولس ډېرې دیرې او حجرې د ملنګ جان په چاربیتو، غزلو او بګتیو لا تر اوسه ګرمې دي. زموږ محلي او ملي سندرغاړو او هنرمندانو لکه استاد ګلکې، نواب استاد، سید محمد، پاینده محمد، سید عالم، منور استاد، نغمه او تقریبا ټول محلي سندرمارو د ملنګ جان بابا خواږه اشعار د ولس او خلکو غوږونو ته رسولي دي. ارواښاد ملنګ جان د غلامۍ ژوند د حیواناتو سره تشبیه کړی دی. هغه کسان چې غلامۍ کې ژوند تیروي داسې مثال دی لکه کوم حیوان او ډنګر چې تل درانه پیټي او بارونه وړي. ملنګ جان بابا په یو ځای کې د غلامۍ انځور داسې کښلی دی، پردي بارونه خو حیوان او یا ډنګر چلوي، پردي بارونه خو حیوان او یا ډنګر چلوي، نه چې بشر چلوي. خوږژبی شاعر په خپله ټولنه کې خپل روح او ژوند پښتو او پښتونستان بولي. هغه خپل مرګ او ژوند په پښتونولۍ او د پښتونستان په ازادۍ کې ګوري. د ده دا لوړ احساس تاسو په دې بیت کې وګورئ: زه پښتون یم زما روح پښتونستان دی، زه پښتون یم زما روح پښتونستان دی، بې له روحه څوک ژوندون نشي کولی.
مننه. دا خبره هم د یادونې وړ ده د ملنګ جان بابا ډېر شعرونه ځینې ګلخانانو او د پنجاب مزدورانو په بله اړولي دي تر څو په خلکو کې د ازادۍ روحیه کمزوري کړي او د ډیورین منحوسه کرښه د خلکو له ذهنیتونو څخه هیره کړي. د بیلګې په ډول یو سندرغاړي نازیه اقبال پورتنی بیا په داسې ډول سره ویلی دی: زه افغان یم، زما روح افغانستان دی، بې له روحه څوک ژوندون نشي کولی. چې دلته په ښکاره د پښتونولۍ او پښتونستان مسله ترې حذف شوې ده. په دې کې شاید د سندرغاړي ګناه نه وي، ځکه هغه کیدای شي د ملنګ جان بابا له شعرونو او کلام سره نااشنا وي، خو ګناه د هغه چا ده چې شعر په دې ډول سره اړولی دی. د دغه ستر انسان د اشعارو په ګلبڼ کې د مینې او انسانیت ډېر درسونه پراته دي. د پردو ظلم او غیر انساني عملونه یې په ډېر جرأت سره غندلي دي او له داسې کارونو یې خپل نفرت بیان کړی دی. زه څاروی نه یم پردو پیټو نه نفرت غواړمه، زه څاروی نه یم پردو پیټو نه نفرت غواړمه، انسانیت غواړمه. هغه د کوزي پښتونخوا په محکومو پښتنو پسې له څو ډکې نارې کړي دي، له هیچا یې ډار او ویره نه ده کړې او ښه په زغرده یې د خپل زړه اواز بیان کړی. خپله مینه یې په یو بیت کې داسې بیانوي: راوړئ زولنې چې اول ښکل بیا یې په خپو کړم، راوړئ زولنې چې اول ښکل بیا یې په خپو کړم، د مینې کار کې ما لره زندان مه یادوه. د ملنګ جان بابا په اشعارو کې د ټولنې د رواجونو او ارزښتونو رنګونه هم په روښانه توګه لیدلی شو. هغه د ولس په منځ کې رالوی شوی، له رسمونو، رواجونو او دودونو پوره خبر دی. هغه ناوړه دودونه او بېځایه عملونه او خبرې او رواجونه غندلي دي او خپلو خلکو ته داسې نصیحت کوي: ځوانې ښځې ته ونه وایي چې ترور، ځوانې ښځې ته ونه وایي چې ترور، هغه دم به دې برباد کړي پلار او مور. هر سبا به دروازه کې درته ناست وي، هر سبا به دروازه کې درته ناست وي، چې وانخلي نادیده سړي نه پور. بی گناه وهل بخوري ازار بستاوي، بی گناه وهل بخوري ازار بستاوي، که دې ورکړه په بدر کې لور او خور. دا ملي شاعر له بده مرغه د پښتونستان د ازادۍ ارمان له ځانه سره ګور ته یوړ او په 1909 لمریز کال د کابل جلال آباد په لویه لار کې د یو ترافیکي پیښې له امله له خپل کوچني زوی سره له دې فاني دنیا څخه رحلت وکړ او په ابدي خوب ویده شو. چاربیتې، غزلې، بګتۍ او رباعي ښکلي اثار موږ ته په میراث پاتې دي. د دغه ستر شاعر د 88م تلین په یاد مخکې له دې چې خپلې خبرې پای ته رسوم د هغه په دغه کلام سره لنډوم: خدای بخلي پنجابي سامراج ته خپل تاثرات او نفرت داسې څرګند کړي دي: شړی به کله شي پیوند خدای ګو له شاله سره، شړی به کله شي پیوند خدای ګو له شاله سره، پښتونستان کله جوړیږي له بنګاله سره، او ستا وظیفه ده آب پاشي جارو په لاس ګرځه. پنجابي ته وایي: ستا وظیفه ده آب پاشي جارو په لاس ګرځه، په سرکونو په ټټیو کوز او پاس ګرځه، د پښتنو نه ډېر په ویره او وسواس ګرځه، سور مرچکې به درنه وباسم له داله سره، شړی به کله چې پیوند خدای ګو له شاله سره. ستاسو توجه نه ډېره مننه.